په رواندا کې کونډې یتیمان او نور د 800,000 کسانو له وژل کېدو وروسته د جګړې د نورو ژوندیو پاتې شویو خلکو سره یو ځای د هوساینې موندلو هڅه کوي. د یوې کورنۍ جګړې په منځ کې د هوتو توکمه افراطیان د منځلارو هوتو او د توتسي توکمه خلکو پر وړاندې راپاڅېدل. له دې وروسته د رواندا هوتو توکمه ولسمشر ووژل شو. هدفي وژنې پیل شوې چې وروسته په ټول وژنه بدل شو. د اپریل تر 1 هوتي ملیشو ځانونه ټول وژنې ته آماده کړي وو. له قتل عام څخه خوندي پاتې شوي خلک هغه وخت رایادوي او وایي چې برید کوونکو قرباني شوي خلک چینجیان بلل. دوی وایي د کورنۍ ډیر غړي ووژل شول او دوی ډیر په مشکله د ویرې له دغو 100 ورځو خوندي راووتل. اوس د کالیفورنیا د څېړونکو چې د 280 قربانیان سره د مرکو څارنه کړې د دغه قتل عام په اړه یو کتاب لیکلی. ژوندیو پاتې شویو موږ ته وویل چې په ځینو حالاتو کې دوی د هغو کورنیو او کوچنیانو چې دوی وژل په زویولۍ او پلارولۍ نیولي وو. دوی باور نشو کولای چې دغه خلک به د دوی پر خلاف شي او د حکومت په امر به دوی ووژني. دا یو ټولنیزه ناروغي وه. دغه ښځه چې هغه وخت کوچنۍ وه د چاړې له یو برید څخه ژوندۍ پاتې شوه او په میاشتو یې د خوندي پاتې کېدلو لپاره منډې ووهلې. د دې کتاب لیکوالو له دې وړاندې هم د ارمنیانو د ټول وژنې څخه د ژوندیو پاتې شویو خلکو د مرکو پر بنسټ د ارمنیانو د ټول وژنې په اړه کتاب لیکلی و. په دغه ټول وژنه کې د ترکیې عثماني خلافت 1.5 میلیون ارمنیان وژلي وو. زموږ مور او پلار دواړه د ټول وژنې په وخت کې ژوندۍ پاتې شول. زما د پلار په 9 کسیزه کورنۍ کې یوازې دای ژوندۍ پاتې شو او زما د مور نیمه کورنۍ ژوندۍ پاتې شوله. نور ټول ووژل شول. په رواندا کې هم ورته قصه تکرار شو، خو په رواندا کې اکثریت وژونکي او قربانیان دواړه عیسایان وو. ځینې هوتو مذهبي مشرانو خو له ان د ټول وژنې طرحې جوړولو کې مرسته هم کړې وه. هغه څه چې د قربانیانو او وژونکو ترمنځ د جداوالي کرښه راښکلې وه هغه توکم وو. دا څېړونکي وایي چې د ټول وژنې د ژوندیو پاتې شویو لپاره د مجرمانو بخښل ستونزمن کار دی، خو که قربانیان بخښنه کوي دا به د دوی د شخصي رواني زخمونو له رغېدلو وروسته وي. د قربانیانو عادي حالت ته راستنېدلو لومړی قدم د دوی لخوا د خپلو ناخوالو د قصو کول دي. دا ډیره زیاته مهمه ده. د ټول وژنې هر قرباني همدا مشوره ورکوله. د ټول وژنې ناوړه خاطرې لا هم دوام لري. ټولنیز ګروپونه چې د فامیلونو په څیر جوړښت لري د قربانیانو ملاتړ کوي، خو د ټول وژنې درد لا هم موجود دی. دا لا هم په اقتصادي او رواني ډګرونو کې محسوسیږي. پرته له دې چې هیواد په نظر کې ونیول شي، په نړۍ کې د نفرت د پیغامونو په بڼه اخطارونه لا هم موجود دي. په یو ګروپ باندې تور ولګاوه او د قرباني ګډوډي پیدا کړ. دا د توتسیانو او ارمنیانو له امله ډیر په تیزی روان دي. کله چې موږ د تورنولو لپاره یو ګروپ پیدا کړو دا تل د خطر نښه ده. دغه ډول افکار ژوندیو پاتې شویو خلکو ته فرصت ورکوي چې د قصې نورې برخې بیا راوسپړي او سره یو ځای کړي. احمد الله ارچیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.